سلامونه محترمات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. امریکا منلي چې د دوی او طالبانو ترمنځ دوحه کې لاسلیک شوې هوکړه به د بین الافغاني خبرو بنسټ وي. طالبانو د رویټرز خبري اژانس هغه راپور رد کړ چې ګنې د بین الافغاني مذاکراتو د تماس ډلې د مذاکراتو لپاره په یو طرز العمل موافقې ته رسیدلي. د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د یو پلاوي په ملتیا هند ته په سفر تللی. طالبانو د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې نورې باید په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. طالبان وایي کابل کې هیڅ چرکي نه دی نیول شوی. په دې اړه خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي. ترکیې یو ځل بیا ویلي تر هغه چې ارمنستاني اشغالګر له سیمې وتلی نه وي د اذربایجان ملاتړ کوي. اذربایجاني ځواکونو د ناګورنو قرهباغ سیمه کې نور پرمختګ هم کړی دی. د خبرونو پای.